د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ، په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د طالبانو له حکومت د پاکستان غوښتنه د جیش محمد د ډلې مشر مولانا مسعود اظهار ونیسي. د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د جیش محمد د ډلې مشر مولانا مسعود اظهار ونیسي. جیش محمد تنظیم په پاکستان کې مانع اعلان شوی دی. د پاکستاني رسنیو راپورونو سره سم د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه رسمي لیک کې په کابل کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جیش محمد د وسلوالې سختدریځې ډلې مؤسس او مشر مولانا مسعود اظهار عمومي ونیسي. د پاکستان جو نیوز ټلویزیون وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط ورته ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته په استولي لیک کې غوښتنه کړې چې د مسعود د اظهار د اوسېدو ځای معلوم او دوی ترې خبر کړي او ونیسي، ځکه چې د پاکستان په باور نوموړی د افغانستان په کوم ځای کې اوسي. او سیګار وایي د افغانستان د ډبرو سکرو بیه لا هم 40 سلنه ټیټه ده. د افغانستان د ډبرو سکرو بیې لا هم د نړیوال بازار په پرتله ټیټې دي. سیګاریا د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا ځانګړې پلټونکې ادارې ویلي چې د افغانستان نوي حکومت پر صادرېدونکو سکرو مالیات لوړ کړي دي، خو سره له دې هم د دغه سکرو واردات پاکستان ته په ګټه دي. د سرچینې په خبره د همګړۍ د افغانستان د یو ټن ډبرو سکرو بیې تر $280 پورې دي چې له نړیوال بازار 40 سلنه ټیټوالی ښیي. افغانستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره پاکستان ته د ډبرو سکرو په صادراتو کې د پام وړ ډېروالی راغلی دی. د مالیې وزارت د ډبرو سکرو پر صادراتو مالیات لوړ کړل او زیاتوي چې له دې درکه د دوی په عایداتو کې د پام وړ ډېروالی راغلی دی. د قانون وزارت بیا وایي چې افغانستان د ډبرو سکرو پریمانه قانونه لري او دوی یې د مدیریت او شفافیت لپاره پوره هڅه کوي. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.